کې د بهرنیانو د خوا د دغسې یو زندان د افغانستان ملي حاکمیت تر سوال لاندې راولي او په دې باندې ډیری حقوقي کارپوهانو خپل نظرونه څرګند کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده په سیاسي بحثونو کې هم په دې خبرې شوي. اوس جمهور رئیس حامد کرزی هم دې برخه کې دې نتیجې ته رسېدلی ده چې د افغانستان زندان باید افغان لوري ته وسپارل شي. څومره چې ما ته معلومه ده بهرنیان وایي چې په دغه زندانیانو کې ځینې داسې زندانیان شته دي که چېرته افغان لوري ته وسپارل شي نو هغوی نه دوی وایي چې موږ د احساس د خطر کوو او دا ویره محسوسیږي چې دغه خلک به موږ ته زیان راورسوي. ګورئ هر هغه څوک چې افغان وي په افغانستان کې اوسیږي په افغانستان کې جرم ترسره کړی وي دا د قانون خلاف ده چې د هغه نه بهرنیان تعقیب کوي د هغه نه بهرنیان پوښتنې کوي او هغه له سره زنداني وي. زمونږ هیله همدغه ده موږ هم غواړو همدغه چې جمهور رئیس بهرنیانو باندې دا ومني چې د بګرام د زندان مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري. په دې هم تاسو پوهیږئ چې ډیری هغه زندانیان چې د بګرام په زندان کې دي دوی کلونه هلته تیر کړي دي تر اوسه پورې نه محاکمه شوې او نه د حبس ځانګړې جزا ټاکل شوې چې دا هم د قانون خلاف کړنه ده. زمونږ هیله همدا ده چې دا افغان لوري ته وسپارل شي او بهرنیان هم باید نور په دغه موضوع کې ټینګار ونه کړي او د بګرام د زندان مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري ترڅو افغاني څارنوالان او افغاني قاضیان د اسلامي شریعت او قانون په پام کې نیولو سره سم له هغوی نه پوښتنې ګروېږنې وکړي او که هغوی چیرته جرم نه وي ترسره کړی او د مختلفو دسیسو په اساس د ترګینیو په اساس هغوی نیول شوي وي او بهرنیانو سره کلونه زنداني وو دا باید خوشي شي ترڅو پورې هغوی د خپلې کورنۍ له خوږو غړو سره یوځای شي. ګرانو لیدونکو څرنګه چې موږ د محابسو او زندانونو په قانون خبرې کوو البته رسیدلی یو 15مې مادې 2مې برخې ته. په 2مه برخه کې وایي د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون د 15مې مادې چې د زندانونو او توقیف ځایونو مسؤلین مکلف دي د زندانونو او توقیف ځایونو مسؤلین مکلف دي له قانوني حقوقو څخه د ښې ګټې اخیستنې په منظور هغوی د جرم د نوعیت ګډو خصوصیاتو عادتونو او احساساتو له نظره په جلا ګروپونو وویشي. ګرانو لیدونکو دې مادې ته انشاءالله تاسو ته بس تاسې د دې سوال جواب به ووایو چې قانون د کار په برخه کې څه ویلي دي. انشاءالله دا به درسره شریکه کړو. څرنګه چې موږ په دغه خپرونه کې په قانوني لارو چارو خبرې کوو او په داسې موضوعاتو خبرې کوو چې کله زموږ هیوادوال له ستونزو سره مخامخ کیږي کله زموږ هیوادوال ځورول کیږي کله زموږ هیوادوالو ته د قانون خلاف ستونزې جوړیږي نو داسې قانوني لارې چارې ورښایي تر څو پورې هغوی له هغو ستونزو نه خلاص شي. څرنګه چې په نننۍ خپرونه کې موږ د زندانونو او توقیف ځایونو په قانون خبرې کوو نو تیره خپرونه کې هم موږ په همدغه موضوع خبرې کړې وې. زموږ هیله دا ده چې تاسې هم را سره په دغه خپرونه کې اړیکې وکړئ خپل نظرونه خپلې پوښتنې څرګندې کړئ. که چیرته په هیواد کې ستونزې وینئ په زندانونو کې ستونزې وینئ په توقیفونو کې ستونزې وینئ
یا تاسو په خپل زنداني شوي یاستئ یا مو په توقیف کې څه موده وخت تیر کړی وي، هغه مشکلات هغه ستونزې چې تاسو لیدلې وي له موږ سره یې شریکې کړئ تر څو پورې حکومتي مسؤلین متوجه شي او په زندانونو کې او توقیفخونو کې شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هیله مو دا ده چې د خپرونې تر پای را سره ملتیا وکړئ او راځو د محابسو او توقیف ځایونو د قانون د درېیمې مادې دویمې برخې ته او په دې به انشاءالله تشریح ولرو، خبرې به ولرو او مفصلې دغه ماده درنو لیدونکو ډېر مهم او اړین موضوعات په بر کې نیسي. ډېرو مهمو او اړینو موضوعاتو ته اشاره کوي چې اوس زموږ د هېواد زندانیان له دغو ستونزو سره مخامخ دي. یوه اړیکه به راواخلو چې څوک او له کوم ځایه ده. السلام علیکم. الو خپرونې ته ستړی مشه. ډېره مننه. څوک له کوم ځایه؟ خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم مبارک؟ زما نوم غني جان دی د فراه ولایت. غني جان صاحب خبرې کوو سولن په مزار کې مزار شریف کې. مهرباني وکړئ که څه نظر ولرئ څه پوښتنه ولرئ مهرباني وکړئ زندانونو کې څه ډول حالت وینئ د افغانستان په زندان. زموږ د بحث موضوع دا ده چې د افغانستان په زندانونو کې یا توقیف ځایونو کې له زندانیانو سره سم چلن کیږي او که نه. نه سم چلن خو نه کېږي ولاړه چې موږ ولایت کې ډېر دانه ډېر کړه څو کاله دا 2-3 کاله باګرام کې دی ولاړه چې د پوښتنه نه څوک ناکامه دغه کېږي نه کومه خبره کې نه د څه معلومېږي نو دا کرزي صاحب دا دغه لري چې د زندانیانو سره ډېر ښه وکړي نه هغه چې په باګرام کې دا هغه چې په باګرام کې دا د باګرام واک تر اوسه پورې افغاني لوري ته نه ده سپارل شوی. د افغانستان په ملي زندانونو کې څه ډول حالت وینئ؟ خو صحیح دی خو دا د تلچرخي نه هم دغه چې زندانیان د ډېرو د ګناه پکښې دي د دې لپاره څه دلیل لري چې دا خلک ټول بې ګناه دي؟ کوم ځانګړی دلیل شتون لري تاسو سره؟ بعضې وو نو بعضې خو دغسې د بل په دام کې تللي دي ډېرې. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. خدای دې وکړي چې حکومتي چارواکو ستاسې نظر اورېدلی وي او دغو شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. درنو لیدونکو ورور اوس په بلخ ولایت کې ووی چې زه د فراه ولایت ما د ویلې چې د باګرام په زندان کې ډېری داسې خلک دي چې هغوی پرته له معلوم جرم څخه نیول شوي دي او هغوی تر اوسه پرته له دې چې د هغوی محاکمه وشي هغوی هلته پراته دي او هیڅوک هم پوښتنه نه کوي. د په جمهور رئیس کرزي غږ وکړ چې د دغه ډول زندانیانو دوسیې باید وڅېړل شي که احیانا جرم ولري دوسیې وڅېړل شي او هغه لپاره موخه یې همدا وه چې لازمه جزا او که جرم نه لري دوی باید خپلو کورنیو سره یو ځای شي او دې خلکو ته باید براعت ورکول شي ځکه چې دوی پرته له معلوم جرم څخه د ځینو تعصباتو له مخې او همدارنګه ځینو بهرنیانو د نورو ملحوظاتو له مخې نیولي دي. زمونږ هیله همدا ده چې د دغه ورور نظر لوړپوړو چارواکو په ځانګړې توګه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشې ګرانه. ډېره مننه. تاسې ته هم ستړي مشي وایو. څوک له کوم ځایه؟ عبدالله د خوست ولایت نه. عبدالله صاحب مهرباني وکړئ په اړوند د موضوع څه نظر یا پوښتنه ولرئ. د افغانستان په زندانونو کې څه ډول حالت وینئ؟ آیا قانوني چلن کیږي په تعقیب ځایونو او زندانونو کې له زندانیانو سره که نه؟ او دا خو د ښه برنامه دا خو ما دغه غوښتنه ده لکه د کوم بندیان مخکې د خارجیانو په لاس کې زندان و اوس چې د افغانانو ته تسلیم شوی دی په سلو کې 80% فرق پکې راغلی دی.
څه ډول فرق راغلی؟ مثبت فرق دا ښه والی رامنځته شوی ده او که نه ستونزې زیاتې شوي؟ نه پخوا ستونزې وې، دا منو چې پخوا ستونزې وې، ډېر مشکل سره ملاقات کېدو او ډېر مشکل سره د خپل بندي سره تا کتنه کېده. اوس چې د افغانانو ته چې کوم مسؤلیت سپارل دی ډېر په اسانه ډول کولی شي چې خپل ملاقات خپل بندي سره وکړي او ډېر ښه والی کې راغلی دی. داخل په جیلونو کې چې زه په خپله یو وخت کې وم ډېر مشکلات وو، اوس بیخي ښه شوی ده. د هرې نګاه نه که د اسلام نګاه نه دی که د شخص نګاه نه دی بیخي فرق کې راغلی دی، ډېر ښه شوی ده اوس د اوس وخت کې په ژوند نه. ډېره مننه. نور څه نظر یا پوښتنه خو نه لرئ؟ دا نور د ژوند غواړم صرف د یو هغه ته دی بګرام چې دغسې تسلیم شي. دلته مشکلات خلک زیات لري، دا منمه، خو که افغانان ته چېرې تسلیم شو انشاءالله د تاسو پښتو ټلویزیون زه په افغانانو غږ کوم. زه په خپله بندي وم یو وخت کې د خارجیانو سره، ما ډېر تکلیفونه لیدل دي. خارجیانو تاسو سره بهرنیانو له تاسو سره څه ډول چلن کول ته څه ډول ستونزې تاسې لیدلي؟ ځکه ستونزې هلته زیاتې ستونزې هرې نګاه نه مشکلات وو خو ډېر هغه وو پکې عایلو نه دي. خو لکه افغانان چې دي افغانان واقعیت مسلمانان دي، د دغې خاورې بچیان دي، که د بندیانو سره دي که د حکومت دی که چې د هر ټول ګرځوي ولس صرف دا نظامیان شوي دي. خو زه کوم چې افغانان به انشاءالله خپله وظیفه په صحیح توګه مخې ته یوسي او بندیانو سره بد چلند نه کېږي. عبدالله صاحب ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، کور ودان. عبدالله صاحب د خوست ولایت نه اړیکه کړې وه، د ویل چې زه په خپله یو وخت په بګرام کې بندي وم او هغه ستونزې چې ما لیدلې دي هغه د ویلو نه دي. ویې نه غوښتل چې په هغو ستونزو رڼا واچوي، هغه له موږ سره شریکې کړي. د ویل چې اوس په هغه زندانونه چې له افغانانو سره دي او هلته ډېری حقوق زندانیانو ته ورکول کېږي، زموږ هیله هم همدغه ده چې تر څو پورې له زندانیانو سره اسلامي شریعت او قانون پر رڼا کې سم چلند وشي، څنګه چې قانون وایي دغه ډول چلند وشي، تر څو پورې زموږ هیوادوال مایوسه نشي، دردمن نشي او خدای مکړه چې له زندان خوشي شي بیا په ناروا